نن تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل دغه معلومات درکوم چې د افغانستان په پاسپورت باندې د مکسیکو ویزه تاسو سره رقم اخیستلی شئ. د مکسیکو ټورست ویزه تاسو سره رقم اخیستلی شئ. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ، مکمل معلومات تاسو سره درکوم. نو دغه ویب سایټ چې کوم تاسو ته ښکاري دا د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته اچوم. نو تاسو کولی شئ چې د همدغه ویډیو د ډسکرپشن څخه ویب سایټ تاسو ترلاسه کړئ. نو مکمل معلومات تاسو درکوم چې کوم اسنادونه پکار دي، څنګه باید اپلای وشي، اپلیکیشن فورم څنګه ډک شي، کوم ځای څخه ډکیږي، مکمل سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه تاسو ته ښیم. نو چې کله لومړی تاسو راغلی ویب سایټ ته، نو چې کله ویب سایټ هم اوپن کو نو دغه صفحه به تاسو ته راشي. نو تاسو به راشئ، لاندې اول خو ته لیکلي پاس مکسیکو ټورست ویزا، detail about the Mexico tourist visa and tourist card. نو دا چې tourist card څه ده، دا بیا تاسو ته مکمل ارڅ ښیم چې دا څه دی. نو دې نام تیر شئ. what is a Mexico tourist card؟ دې باندې وروسته خبره کوم. اول لومړی راشم چې ریکوایرمنټ څه دي، کوم اسنادونه ضروري دي. نو اول په هغې باندې خبره کوو. What are the requirements for Mexico tourist visa؟ نو د مکسیکو د ټورست ویزې لپاره څه ریکوایرمنټ دي، نو کوم اسنادونه ورته ضروري دي. A Mexico tourist visa application form printed and signed. نو لومړنی چې کوم دی په اسنادونو کې کوم اسنادونه ضروري دي، لومړنی چې دی هغه د مکسیکو فورم ده، د مکسیکو د هغه د ټورست ویزې فورم ده. نو لومړنی هغه د مکسیکو د ټورست ویزې فورم ده، هغه فورم باید تاسو سره موجود وي. نو دا فورم تاسو کوم ځای څخه اخیستلی شئ. که چېرته تاسو په فرض مثال په هر مملکت کې تاسو یاستئ، نو په هغه مملکت کې د مکسیکو سفارت وجود ولري، نو تاسو کولی شئ د همغه مملکت کې چې د مکسیکو سفارت د همغه ویب سایټ ته ورشئ. نو د همغه ویب سایټ څخه باید هغه فورم تاسو څنګه کوئ، تاسو ډک کړئ. نو دا چې دا فورم څنګه ډکیږي، څنګه ټول یو په یو راځو، ویډیو تر پای پر تعقیب کړئ. نو لومړنی خو ضروري ده چې تاسو سره هغه فورم موجود وي. نو فورم به تاسو یو په یو ډک کړئ. نو دوهم چې کوم دی، دوهم پاسپورت اور ادر ټراول ډاکومنټس، تاسو سره باید پاسپورت موجود وي او یا کوم بل دغه سره موجود وي، ټراول ډاکومنټ تاسو سره موجود وي چې 6 میاشتو څخه وخت باید ډیر پاتې وي. نو بل راځو درېیمې ته also include a photocopy of your passport relevant pages. نو په پاسپورت کې چې څومره پیجز دي ستاسو د هغې کاپیانې هم باید تاسو سره وي. دا درې شوې. د څلورم ته راځو پاسپورت سایز پکچرز with the following Mexico specifications. نو پاسپورت سایز عکسونه ضروری دي، دا چې په کم سپیسیفیکیشن باندې باید وي. دلته ټول یو په یو لیکلي دي. دا there is no older than 6 months. عکس باید پخوانی نه وي. نو دلته عکس باید پخوانی نه وي. ډایمنشنز ته ورکړي دي په 15 په 15 کې. کلر وي، ساده نه وي. ټیکن ان فرنٹ اف وایل، دا ټول وایټ بیک ګراوند کې باید وي. نو یو په یو دلته تاسو کتلی شئ. بل راځو بوک ریټرن ټراول ټیکټ. نو ریټرن ټیکټ باید تاسو سره موجوده وي. نو دا اسنادونه دی، ګوره چې دغه اسنادونه باید تاسو سره موجود وي. showing when you intend to depart Mexico, proof of sufficient financial means to cover the duration of your stay, via bank statement from the last 3 months. نو په دې کې هغه پروف دوی غواړي. فرض مثال چې ته دغه ویزه چې غواړي، فرض مثال 2 میاشتو 3 میاشتو لپاره، آیا ته د دغه پیسې ته کور کولی شي که نه، چې هلته اوسېږي، آیا ته دا باید دوی ته ثبوت کړي چې یعنې ما سره دومره پروف شته ده چې زه ځم هلته ټول مصارفات زه پخپله ورکولی شم. proof of sufficient financial means to cover the duration of your stay، چې ته هلته څومره وخت تیری، نو دا باید ورته پروف کړي چې زه ټول هر څه دغه مصارفات فرض مثال زه ورکولی شم. نو بل دا proof of accommodation such as a hotel booking. هوټل بوکینګ به هم کوئ، نو دا به هم ورته په ډاکومنټ کې جمع کوئ. هوټل بوکینګ، ریټرن ټراول ټیکټ او نور چې کوم مخکې ما درته یادونه وکړه یو په یو. که چېرته هوټل بوکینګ نه کوئ، فرض مثال چېرته تاسې درس دپاره ځئ او یا کوم بل پرپز دپاره ځئ، نو د هغې مکمل هر څه ډیټیل به دوی ته وړاندې کوئ. نو که چېرته فرض مثال درس ته نه ځئ، بیا هوټل بوکینګ به ورته کوئ چې زه ځم او دغه ته سټې کوم او دلته پاتې کېږم، بینک سټیټمنټ او دا شیان. بل لیکلي دي
cover letter addressed to the Mexico embassy. The cover letter the letter must explain the reason why you are traveling and give detail of your trip, such as the dates of entry and departure and where you will stay etc. نو په دې کې دغه کور لیټر کې به تاسې دا ورته بیانوي چې تاسې مکسیکو ته څه د خاطره ځئ نو هغه مقصد به تاسې ورته تشریح کوي چې څه دپاره ځئ چېرته به پاتې کیږئ نو مکمل دغه هر څه به ورته یو په یو تاسو څنګه کوئ دا به ایکسپلین کوئ نو ورته به لیږئ نو بل دی مکسیکو ویزا فیس د مکسیکو چې ویزا فیس چې څومره فیس ده نو عموما خو $15 ده خو دا بیا د هر یو هیواد دا فرق کوي فرض مثال که چې ته پاکستان کې اپلای کوي دا به یو فیس وي ایران کې به بل فیس وي په ترکیه کې به بل رقم فیس وي په مسکو کې به بل رقم وي نو دا ډیپینډ کوي خو عمومي فیس $15 ده او visa fees show if traveling for business or you have been invited by an organization که چېرته وایي تاسې بزنس د طرفه تاسې ځئ او انوایټ شوي یاستئ یا د کوم ارګنایزیشن د طرف نه تاسې انوایټ شوي یاستئ چې که چېرته تاسې بزنس دپاره ځئ او یا د کوم ارګنایزیشن د طرفه تاسې انوایټ شوي یاستئ درخواست درته راغلی دی د هغې پروف دوی غواړي چې ستا نوم پکې مکمل وي د ستا سپانسرشپ هر څه مکمل باید دوی ته تاسې څنګه کوي نو دا به ورته وښایي نو how to apply for Mexico نو دغه چې کوم ریکوایرمنټ دی دا تاسو ویل چې دا ټول دا ریکوایرمنټس دي چې دا باید تاسې ولرئ چې څنګه یو په یو تاسو ما تشریح کړه چې بینک سټیټمنټ و ریټرن ټراول ټکټ او اوس راځم رښتیا دلته ما د مکسیکو کارډ خبره وکړله چې بعضې ډېر خلک وایي چې د میدان څخه باندې نه پرېږدي او باندې څوک نشي وتلی نو څه رقم باید تاسې باندې ووځئ نو د دوی اصولو کې دا دي که هر څوک مکسیکو ته اپلای کوي او مکسیکو ویزا اخیستل غواړي نو دوی یو کارډ ورکوي FMM په نوم د دوی یو کارډ ده هلته پاس یو ځای کې ذکر کړی و چې تاسو ته اوس بېرته راولمه ټورسټ ویزا او واټ از ا مکسیکو ټورسټ کارډ دا ګوره ټورسټ کارډ په نوم دوی یو کارډ ورکوي نو دغه کارډ یا په د کوم ایرلاین څخه چې تاسې ټکټ کوئ بعضې ایرلاینز همالته په ټکټ سره یو ځای تاسو ته درکوي دا کارډ همالته طیاره کې درکوي نو تاسو کولی شئ چې کله میدان چې کله طیاره ودرېږي تاسې میدان کې کېوځئ هماغه کارډ باندې تاسې ډایرکټ کولی شئ چې باندې ووځئ او که چېرته کوم ایرلاین دغه کارډ تاسو ته ایشو نه کړله نو چې کله تاسې په میدان کې کوزیږئ نو هماغه انټري بخش کې دغه کارډ تاسو درکول کېږي هغه کارډ کې 180 ورځې وخت وي نو چې کله دا کارډ ایکسپایر کېږي د ایکسپایر کېدو نه مخکې تاسې باید څنګه کوئ بیرته باید مکسیکو خاوره باید پرېږدئ نو دا کارډ چې چېرته چا سره کارډ موجود نه وي نو غټ مشکل ده حتی چې میدان نه پرېږدي چې باندې وځي دا کارډ باید تاسې سل په سلو کې واخلئ چې هر چېرته ګرځئ نو همدا کارډ به ورته ښکاره کوئ خلاص اټس نو پرابلم نو اوس راځو how to apply for Mexico tourist visa څه رقم به تاسو باید اپلای وکړئ کوم قوانین دي نو راځو لومړی قانون ته لومړی قانون یې څه ده contact the Mexico embassy to set up an appointment you can find a list of Mexican embassies around the world نو لومړی باید تاسو یو اپاینټمنټ باید تاسو بوک کړئ که چېرته پاکستان کې یاستئ تاجکستان کې یاستئ ترکیه کې یاستئ په هر مملکت کې چې تاسو یاستئ د هماغه په هماغه مملکت کې چې د مکسیکو امبیسي ده نو همالته به تاسو اپاینټمنټ سیټ کوئ او اپاینټمنټ په ورځ به تاسو ځئ نو دوهم ته راځو دوهم چې د کمپلیټ د مکسیکو ویزا اپلیکیشن فارم نو د مکسیکو د ویزې اپلیکیشن فارم به تاسو ډکوئ نو دا چې څه رقم ډکوئ کوم ځای نه ډکوئ چې تاسو په هر مملکت کې یاستئ د مکسیکو سفارت همالته موجود وي هماغه ویب سایټ ته به ځئ او دغه فارم به هلته ډکوئ نو دریم ته راځو کلیکټ د ریکوایرډ ډاکومنټس دغه ټول دغه ضروري اسنادونه چې کوم ما تاسو ته ویل دغه ټول دغه اسنادونه به تاسو جمع کوئ یو په یو چې ریټرن ټراول ټکټ او بینک سټیټمنټ او دغه فورم دا او پاسپورت دا او د پاسپورت دغه صفحې کاپیانې دي یو په یو ما تاسو ویل نو دا به ټول جمع کوئ نو څلورم سټیپ کې بیا راځئ سبمیټ د اپلیکیشن اینډ پے د ویزا فیس او اپلیکیشن به تاسو سبمیټ کړئ او د ویزا چې کوم فیس ده فیس به څنګه کوي هغه به تاسو پے کوئ $15 نو بیا هغې نه وروسته پنځم سټیپ کې ویټ فار د ویزا ټو بي پروسس بیا هغې نه وروسته ویزې ته به صبر وکړئ چې دا شي دا پروسس شي نو شپږم پیک اپ یور پاسپورت
نو چې کله پروسس شو هر څه اپروف شو بیا به پاسپورټ به تاسې راواخلئ نو دا پاسپورټ به هماغه سفارت ته فزیکي ډول ویسئ او تاسو ته به څنګه کي ویزه به په پاسپورټ کې ووهي دغه کوم ریکوایرمنټ چې ما تاسو ته وویل نو یو په یو دغه ریکوایرمنټ تاسې پیدا دې سره تاسې الیجبل هستئ که نه دغه ریکوایرمنټ تاسو را شته که نه آیا دغه ډاکومنټ تاسې پیدا کولی شئ که نه نو چې کله دغه ډاکومنټ هم پیدا کړ بیا هغې نه وروسته نو که چېرته تاسې ترکیه کې هستئ تاجکستان کې هستئ پاکستان په چې د مکسیکو سفارت هلته موجوده وي بیا به هماغه سفارت د هغې ته به لاړ شي ویب سایټ ته نو اپلیکیشن فورم به ډاونلوډ کوي او ډک به یې کوي چې ډک هم که نو هغې نه وروسته ساین به یې کوي هغه به ځان سره وساتئ او نور چې کوم دغه کوم شرایط ما تاسو ته وویل دا به ټول یو ځای کې بیا هغې نه وروسته به څنګه کوي نو هماغه ویب سایټ ته به دا ټول به سبمیټ کوي او د ویزې فیس به هم تاسې څنګه کوي ورکوي نو په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته دا درښیم چې د کم هیواد څخه دغه څنګه پیدا کېږي دغه اپلیکیشن فارم چې د هر یو هیواد وي که د ترکیه کې وي ترکیې نه وي که د ایران نه وي د مکسیکو سفارت چې په هر هیواد کې موجوده وي نو ویب سایټ ته به څنګه ځي نو ویب سایټونه هم تاسو ته په ټول د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم او فورم څنګه ډکېږي بله ویډیو ته منتظر شئ دغه ویډیو ډېر زیات اوږدېده همدې د خاطره ما دلته ونه کړه دلته یوازې قوانین او هغه چې کوم ډاکومنټ ضروري دی هغه ما تاسو ته تشریح کړه نو بله ویډیو ته به منتظره شئ